علي بابا او څلوېښت غله. یو وخت په یو ښکلې سیمه کې دوه ورونه اوسېدل چې یو یې علي بابا او بل یې قاسم نومېده. علي بابا مهربانه او زحمتکشه و، خو قاسم شتمن او حریص سړی و. قاسم به ویل زه لا نور مال غواړم، دا بس نه دی. یوه ورځ علي بابا د اسونو د منډو غږ واورېده او حیران شو. نو ځان سره یې ویل دا څوک دي چې دلته را روان دي؟ هغه ونې ته وخته او ولیدل چې دغه څلوېښت سړي راورسېدل. د غلو مشر مخکې راغی او د ډبرې مخې ته ودرېده او ویې ویلې ګنجه خلاص شه. ناڅاپه ډبره خلاصه شوه او یو پټ غار راښکاره شو. علي بابا ځان سره ویل واو دا خو جادو ده. غله غار ته ننوتل او ځان سره خبرې کولې. یو غل ویل ژر شه وخت کم دی هله. کله چې هغوی راووتل نو مشر بیا امر وکړ بند شه ګنجه. کله چې ځای آرامه شو علي بابا له ونې نه راښکته شو او ځان سره یې ویل زه هم چې وګورم دلته څه راز دی. هغه د ډبرې مخې ته ودرېده او لږ فکر نه وروسته یې وویل خلاص شه ګنجه. هغه ورو ورو غار ته ننوته او حیران پاتې و. سبحان الله دلته څومره شتمني ده. هره خوا یې چې کتل نو په سرو زرو یې سترګې لګېدې. هغه له ځان سره پرېکړه وکړه چې حرص نه کوي او یوازې دومره واخلي چې بس وي ورته. هغه د باندې راووته او د غار دروازه یې وتړله. بند شه ګنجه. هغه د کور په لور روان شو او دغه راز یې پټ وساته. ځان سره یې ویل دا خبره باید پټه پاتې شي. کله چې کور ته ورسېده نو میرمنې ته یې ټوله کیسه وکړه او میرمنې ویل واقعا چې دا ډېره حیرانوونکې ده. هغوی د سرو زرو اندازه کول پیل کړل. میرمنې ورته ویل راځه چې دا وشمارو. خو د قاسم میرمنې په پټه د دوی کار ته پام لره او ځان سره دا خبره وکړه زه باید پوه شم چې دغه څه دي. کله چې سکه ولیدله نو راز افشا شو او د قاسم میرمنې ځان سره وویل اها زه خو اوس پوه شومه. قاسم په غوسې علي بابا نه پوښتنه وکړله دا راز ما ته ووایه دا دومره سره زر دې له کومه کړل؟ بله ورځ قاسم غار ته لاړه د شتمنۍ په هیله او ځان سره یې ویل زه به تر هغه ډېر سره زر راوړم. هغه د ډبرې مخې ته ودرېده او امر یې وکړ خلاص شه ګنجه. هغه دننه لاړه او په ډېر حرص سره یې د سرو زرو په ټولولو شروع وکړه. دا ټول زما دي. خو د راوتلو په وخت کې د قاسم نه هغه کلمې هېرې شوې. له ځان سره لګیا و هغه کلمه څه وه؟ ګنجه وه که بل څه؟ هغه شپه غله بیرته راغلل او یو غل وویلې دلته خو کوم څوک شته دي. هغوی قاسم پیدا که. مشرې ورسره خبرې کولې او ورته یې ویل تا زموږ راز څنګه پیدا کو؟ په دې ډول د قاسم حرص د هغه په مړینې پای ته ورسېده. علي بابا خپل ورور پیدا که او ډېر خفه شو. ای وروره دا دې څه وکړل؟ مرجینا هغه سره مرسته وکړه
او وی ویلې مه ویریږه زه به در سره مرسته وکم. هغوی تصمیم ونیوه چې هر څه باید په پټه ترسره کړي. نو مرجینا وویلې دا باید یو پټ راز پاتې شي. یو غل ښار ته راغی او کور یې په نښه که. دا هماغه کور دی. خو مرجینا دا نښه په ټولو کورونو باندې وکړله او ځان سره یې ویل اوس به وګورو چې څه کوي. کله چې غل بیرته راغی نو حیران شو. دا څنګه کیدای شي؟ دا ځل د غلو مشر پخپله راغی او وی ویلې زه به دا کار پخپله پای ته ورسومه. او هغه کوزې راوړې چې غله پکې پټ وو. نو مشر ورته وویلې چوپ اوسئ تر امره پورې. مرجینا شکمنه شوه او څېړنه یې پیل کړه. دلته خو یو څه سم نه دي. هغې حقیقت پیدا که او د کور ساتنه یې وکړه. زه به دا خطر ختم کم. وروسته هغوی په سوله او خوشحالۍ ژوند وکړ. علي بابا به ویل موږ به تل په مهربانۍ ژوند کوو.